چې مسلمان به قیامت را یادوي وخت په وخت او مرګ به را یادوي او حدیث کې دغه خلکو ته هوښیار ویلی شوي دي اولئک الاکیاس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا هوښیار خلک دي کم خلک هوښیار دي وایي چې مرګ ډېر را یادوي او بیا د مرګ نه بعد چې کوم حالات راځي د هغې دپاره تیاری کوي محنت کوي کوشش کوي دا اکیاس دي دا هوښیار خلک دي دقه شان قیامت را یادوونکي ځکه چې د مرګ نه بعد دغه حالاتو کې قیامت راځي که نو قیامت به را یادوي وخت په وخت د دې نه به غافله کېږي نه او بیا موږ دا خبره هم ذکر کړې وه چې قیامت په 3 قسمه دی یو وړوکی قیامت یو د هرې پیړۍ قیامت او دریم غټ قیامت دا ما د دې نښو په ابتدا کې دا خبره د فایدې ذکر کړې اگر که مشهوره دا ده چې قیامت یې دوه دي وړوکی او غټ وړوکی قیامت دا دی هر انسان چې مړ شي د قیامت راغی حدیث کې راځي فقط قامت قیامته چې کوم سړی مړ شوی د قیامت راغی نو د دې دپاره تیاری د دې تذکره که هغه وړوکی قیامت دی او که هغه دا غټ قیامت دی او مؤمنان به د دې مبارک کې خبرې کوي د دې مبارک کې به تذکره کوي د دې نه به غافله کېږي نه هېڅ پته نه لګي چې کله په موږ باندې دا وړوکی قیامت راځي او هېڅ پته نه لګي چې کله موږ باندې دا غټ قیامت راشي هر هغه شی چې د هغې پته نه لګي چې کله به راځي نو هغې ته به هر وخت تیار اوسي او دا د صحابه کرامو منهج و دا د هغوی طریقه وه ګوره دا قیامت د هغوی نه څومره لرې دی یعنې په هغه وخت کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی او اسلام خورېدو بیا هم هغوی د قیامت نه دومره یېرېدو بلکې الله په هغه ورځو کې چې کوم ایتونه نازل کړي دي نو اقتربت الساعه قیامت الله وی ډېر رانږدې شوی دی نو سره پاسه 1400 کاله مخکې د آیتونه نازل شوي دي الله وی قیامت رانږدې شوی نو موږ ته څومره به ډېر رانږدې شوی نو صحابه کرامو به وخت په وخت د دې قیامت تذکره کول او دې نه به یېرېدو سخت به یېرېدو او دا یره به وه چې دغه دی قیامت راغی او دغه دی قیامت راغی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه خبر شو د کور نه یې منډه کړه جومات او حدیث کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګمان شو چې قیامت کسې راغی وګوره هغه پیغمبر دی الله ورله تېر شوي راتلونکې خطاګانې ټولې معاف کړي دي او هغه یېرېږي دی او ما ورته دومره په ارام په اطمینان ژوند تېروو چې نه مرګ شتي او نه قبر شتي نه حشر شتي نه الله ته مخامخ کېده شتي نه جنت او جهنم شتي د هر څه نه داسې بېغم وي یوازې په خوله باندې ایمان د انسان له فایده نه ورکوي چې ته صرف په خوله باندې وایي قیامت را روان دی قیامت را روان دی او د دې دپاره څه کول پکار دي هر سړی دا مني چې مرګ حق دی بلکې کافران هم دا مني چې مرګ را روان دی کافران هم دا خبره په دې کې یو سړی هم اختلاف نه کوي چې مرګ را روان دی د دنیا یو انسان په دې خبره کې اختلاف تا سره نه کوي هر یو دا مني چې مرګ را روان دی او فرق په مؤمن او په غیر مؤمن کې دا دی چې مؤمن دا وایي مرګ را روان دی او د هغې دپاره تیاری کوي بیا مرګ خو را روان دی خو د هغې دپاره خو څه کول پکار دي که نو صحابه کرامو ته دلته وګوره وایي نذکر الساعه یا رسول الله موږ ناست یو موږ قیامت را یادوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قیامت دا وخته پورې نه راځي چې څوک پورې تاسو لس نښې نه لیدلي دا غټې نښې دي دا حدیث ما بار بار ویلی او یو یې پکې ذکر کړه الدخان لوګی به راځي دا حدیث امام مسلم راوړی نو دا پې یو دلیل شو دویم دلیل دا دی دا حدیث هم ما تاسو ته یو څو پیرې ذکر کړو دا ابو هریره رضی الله عنه روایت دی او دا هم په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بادروا بالاعمال 6 نیک اعمال وکئ د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې شپږ خبرې ذکر کړي دي یو یې پکې ذکر کړی ده او الدخان او لوګی دریم دلیل پې دا دی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی دغه د ابو هریره او د انس بن مالک دی
او دا امام ابن ماجه راوړی دی، دغه امام مسلم راوړی، دا امام ابن ماجه راوړی. په هغې کې هم دا دي بادرو بالاعمال سته، د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې نیک عمل وکړئ. یوې پکې ذکر کړې ده والدخان او لوګی به راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او لوګی به راځي. نو دا لوګی دا علامه ده، دا نښه ده د قیامت ته راتلو. قرآن کې هم دې طرف ته اشاره شوې ده په سورة الدخان کې، 15مه سپاره کې یو سورت دی چې د هغې نوم دی سورة الدخان. او دخان په عربي کې څه ته وایي؟ لوګي ته وایي. په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا وایي فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین. هغه ورځ چې اسمان به راولیږي یو لوګی ښکاره، یغشى الناس، په خلکو باندې په ټولو خلکو باندې به راشي دا لوګي. هذا عذاب علیم، دا دردناک عذاب دی. او بیا به خلک چغې کړي چې الله دا عذاب زموږ نه لرې کړه، انا مؤمنون، موږ ایمان راوړونکي یو. په دې کې د مفسرینو او د علماو سخت اختلاف دی چې د دې لوګي نه مراد کوم لوګی دی. دا خو یقیني خبره ده چې قیامت ته نږدې به یو لوګی راځي، دا خو حدیثونه موږ ذکر کړو. خو دا لوګی چې کوم دی چې الله پیغمبر ته وایي چې صبر کوه، هغه ورځې ته چې اسمان به راولیږي لوګی، نو دا لوګی کوم یو دی؟ اولنی قول دا دی او مشهور مفسر چې دا قول دی هغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، امام مجاهد، ابراهیم النخعی او مقاتل او داسې نور ډېر د هغوی دا قول دی چې دا لوګی هغه لوګی دی چې کوم قریشو ته ښکاره شوی و. قریشو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زیاتې شروع کړو ډېر، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې وکړې وي یا الله په دوی باندې داسې قحط راوله لکه څنګه قحط چې تا د یوسف علیه السلام په زمانه کې راوستو. الله په قریشو باندې قحط راوستو، خو داسې قحط یې پرې راوستو، داسې لوږه یې پرې راوسته چې هغوی د ډېرې لوږې نه مردارې به خوړي، پاڼې به یې خوړي، ګندګي به یې خوړه، او د ډېرې لوږې نه چې به دوی اسمان ته کتو نو داسې به ورته ښکارېده لکه د دوی او د اسمان په منځ کې چې څه دی؟ لوګی دی. نو عبدالله بن مسعود او دغه نور مفسرین هغوی ووایي دا لوګی دلته مراد دا دی، الله چې کوم لوګی یادوي په سورة الدخان کې هغه دا لوګی دی. ځکه روایت کې داسې هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن مسعود وایي مضى 5، 5 خبرې تېرې شوي دي، 5 علامات تېر شوي دي، الدخان والروم والقمر والبطش واللزام. دا 5 علامات هغه ذکر کړي، په دې کې یو د دخان ذکر کړی، وایي دا نښه تېرې شوې ده. یو روایت کې داسې هم راځي، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، مسروق رحمه الله وایي زه یو پیر په عبدالله بن مسعود پسې لاړم، نو هغه د دې آیت په باره کې خبره کوله، یوم تأتي السماء بدخان مبین، دې باره کې لګیا و. وی هغه وی چې کله قریشو ډېر زیاتې شروع کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې وکړي، یا الله په دوی داسې قحط راوله لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې راوسته. نو وایي داسې قحط او لوږه راله په قریش باندې چې هډوکي یې وخوړو، ونې به یې خوړې، پاڼې به یې خوړې، او مرداري به یې خوړې، سرمنې به یې خوړې، هر څه کې لګیا و. نو د لوږې د لاسه چې به دوی اسمان ته کتو به ورته داسې ښکارېدو لکه لوګی چې وي. وی بیا هغوی چغې کړي چې ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یا الله دا عذاب زموږ نه لرې کړه موږ به ایمان راوړو. نو الله ورته ووایي که زه د عذاب لرې کړم تاسو بیا هم ایمان نه راوړئ، نو الله ته هغه عذاب لرې کړو، هغوی بیا کفر ته راواپس شو. نو الله د هغوی نه بدله واخیسته د بدر په میدان باندې. نو دا تفسیر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کړی دی، او په دې باندې بیا مفسرینو اوږدې خبرې کړي دي. دا خو یو قول شو. دویم قول دا دی چې الله چې کوم لوګی ذکر کړی دی په دې صورت کې او په دې آیت کې،
دا ماغه لوګی دی چې کوم به په آخرت کې راښکاره کېږي. آخرت کې معنی ده چې آخرت ته نږدې په آخره زمانه کې. دویم قول دا دی چې دا ماغه لوګی دی کوم لوګی چې به راښکاره کېږي قیامت ته نږدې. او دا قول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، ابو سعید الخدري، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ابو هريره او نورو سلف صالحینو ډیر دي چې هغوی دا قول دی. خو فخر الدین الرازی رحمه الله وی کم آیت کی چې دا راغلی دی یوم تأتی السماء بدخان مبین، نو دین واضح ده چې دین مراد هغه لوګی دی کم لوګی چې به قیامت ته نږدې راځي. ولې هغه یو څو خبرې ذکر کړي ډېرې فایدهمنې. یو هغه دا وایي الله وایي چې دا لوګی به د اسمان نه راځي، او تاسو خو دا وایي چې دا لوګی د لوږې د لاسه دوی ته ښکاري. خیال م دې خبرې ده، یعنې هغوی ته خو دا لوګی د لوږې د لاسه ښکارېدو، او الله دلته وایي دا لوګی به د اسمان د طرف نه راځي. نو دا جدا خبره شو، دا جدا شو. دویمه خبره رازی صاحب دا کوي، وی الله وی چې یوم تأتی السماء بدخان مبین، ښکاره لوګی به راځي، ښکاره. او دا لوګی چې تاسو یادوي دا خو د لوږې د لاسه د هغوی په ذهن کې دي چې جوړه شوې ده چې دا لوګی موږ ته ښکاري. درېیمه وی الله دا وایي چې یغشه الناس، دا لوګی به په ټولو خلکو باندې خورېږي، او دې کې خو په ټولو خلکو باندې نه دی خور شوی، بلکې لوګي خو ته به دې ویلی شوي چې لوږې د لاسه هغوی ته داسې ښکاري. نو د رازي صاحب دا خبرې واضحه دي، او دا هغه په تفسیر الکبیر کې کړي دي. د تفصیل دپاره انسان هغې ته رجوع کولی شي. امام ابن کثیر رحمه الله هم دې قول له ترجیح ورکړې ده چې دا لوګی د قرآن کې چې کوم ذکر شوی دی د دې نه هغه لوګی مراد دی کوم چې به قیامت ته نږدې راځي. والعلم عند الله. درېیم قول پکې له چا دا کړی دی، دا خو انتهایي کمزوری قول دی. وایي د دې نه هغه لوګی مراد دی چې کله مکه فتح کړې شوه نو په اسمان کې دوړه الوتې وه، چې چا به بره طرف ته کتو دوړه وي، دې نه مراد دغه دی. او علماو دا خبره کړې ده لکه امام ابن کثیر رحمه الله نورو. وهذا القول غریب جدا، دا قول ډېر ناشنا دی او ډېر کمزوری قول دی. معروف قول هم دقه دی چې یا خو دا هغه لوګی دی چې کوم د لوږې د لاسه چا ته ښکارېدو قریشو ته، او یا چې کوم لوګی مراد دی کوم چې به قیامت ته نږدې راځي. والله اعلم. او واضحه دا ده والعلم عند الله. بعضو علماو خو دا ویلي دي، وایي موږ په دې ځای کې توقف کوو، او یو قول لم ترجیح نه ورکوو چې دا کم یو لوګی دی. خو ښکاري داسې والله اعلم چې د دې نه مراد هغه لوګی دی کوم لوګی چې به قیامت ته نږدې راځي. دا مسله د قرآن نه هم ثابته شوه. بله مسله هغه دا ده چې دا لوګی به د کوم ځای نه راځي، د کوم طرف نه به راځي، یعنې مصدر د دې څه دی. نو بعضو علماو خو دا خبره کړې ده چې دا به د ځمکې نه راوځي، لکه په ځمکه کې چې کومه لاوۍ او کوم اور لګي او څه سوځېدی، د هغې نه به دا لوګی راوخېږي او بیا به خور شي او سیلۍ به یې ځان سره ویسي او په ټوله دنیا کې به خور شي. او یو قول دا دی چې دا به د اسمان نه راځي، او واضح هم دا دی چې دا به د اسمان د طرف نه راځي. او که د دې دغه آیت نه مراد هم دا لوګی شي نو هلته هم دا دی چې یوم تأتی السما، اسمان د طرف نه به دا لوګی راځي. یو روایت کې داسې راځي، عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت دی او امام طبراني راوړی دی. په هغې کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت نه مخکې به وریځ راشي، تکه توره وریځ، هغه به په رنګ کې بلکل توره، او دا توره وریځ به د مغرب د طرف نه راځي، کوم طرف ته چې نور پرېوځي د هغه طرف نه به د تکه توره وریځ راځي، د ډال په شان به وي غونډه، او دا به اوچتېږي، دا وریځ اوچتېږي به اوچتېږي به اسمان طرف ته به ښه اوچتېږي تر دې چې خوره به شي، خوره به شي او د ټول اسمان به ډک کړي. نو دا وایي هغه لوګی دی. نو دې روایت ته هم داسې ښکاري چې دا لوګی به د اسمان د طرف نه راځي. بیا بله مسله
دا لوګی به څنګه وي د دې څه صفت دی او دویمه د هغې سره تړلی شوي مسله چې دا لوګی به د څه وخته پورې په ځمکه باندې وي دې باره کې روایتونه راغلي دي خو بعضو علماو هغه روایتونه کمزوري کړي دي لکه امام طبري امام عبدالرزاق او نورو علماو روایتونه راوړي خو هغه بعضو محدثینو دا قول کړی ده او محققینو چې دا سندن کمزوري دي او بعضو دا ویلي چې ټول راجمع کړي نو څه نه څه دې ثابتېږي الله اعلم خو کوم روایتونه چې راغلي دي په هغې کې یو دا دی د حذیفه روایت دی امام ابن جریر راوړی دی نورو کتابونو کې هم شتي په هغې کې دا دی چې ان من اشراط الساعه دخانا د قیامت په علاماتو کې یو نښه دا ده چې لوګی به راځي لوګی او داسې زورور لوګی به یملأ ما بین المشرق والمغرب مشرق او د مغرب په منځ کې چې کومه فاصله ده نو دا به ټوله په دې لوګي باندې ډکېږي دومره زورور لوګی به دې نه دا واضح شوه چې دا لوګی به په ټوله دنیا کې خورېږي یمکث فی الارض 40 یوما وی دا لوګی به 40 ورځې په ځمکه کې دا لوګی به څو ورځې 40 ورځې به یې په ځمکه باندې فاما المؤمن هر چې مؤمن دی فیصیبه منه شبه الزکام مؤمن باندې به دا لوګی څه اثر کوي دا خو ډېر زورور لوګی دی مؤمن باندې به صرف دا اثر کوي چې په هغه باندې به زکام ولګوي لکه یو سړي باندې چې زکام راشي دقه شان به په دې مؤمن باندې اثر کوي واما الکافر او هر چې کافر دی فیکون بمنزلة السکران دا کافر به پکې سم نشي شي ګډ وډ به شي او دا بدن به وي راډک شي لوګی به دې بدن ته ورننوځي نو یخرج الدخان من انفه وعینیه واذنیه ودبره دا لوګی به بیا راوځي د هغه د پوزې نه د هغه د سترګو نه د هغه د غوږونو نه د هغه د دبور نه د شا د طرف نه به دا لوګی راوځي نو هغه له به تکلیف ورکوي او داسې به یې کي لکه نشي چې یو سړی ګډ وډ به شي او هر چې مؤمن دی نو مؤمن ته د لوګی تکلیف نه ورکوي بس داسې اثر به پکې لکه به یو سړي چې زکام ولګي او دغه شان قول د علي بن ابي طالب رضی الله عنه او یو اثر د هغه نه نقل دی موقوف اثر دی امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې راوړی دی والعلم عند الله نو په دې روایتونو کې دا ثابت شو په دې روایتونو کې چې یو خو دا لوګی به د څه وخته پورې نو څومره ورځې به وي 40 ورځې دویم چې دا ثابته شوه چې د دې لوګي صفت به څه وي یعنې دا لوګی به کوي څه او څه اثر به کوي په مؤمن او په کافر باندې نو په کافر باندې به اثر ډېر کوي او هغه به دې د لاسه خرابېږي د دې د لاسه به ګډ وډ کېږي او د لوګی به د هغه د بدن د هرې سوړې نه راوځي هر چې مؤمن دی نو هغه ته به تکلیف نه رسي صرف دومره لکه په سړي باندې چې زکام راشي والعلم عند الله صرف دومره راغلي دي لوګي مبارک او موږ به هم دومره خبره کوو څومره چې ثابته زیاته خبره به کې د ځان نه نشو کولی نور د دې لوګي تفاصیل څه دي الله اعلم خو زموږ د ایمان دی چې قیامت ته نږدې به لوګی راښکاره کېږي